محترم دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جاد روانزازه هر کړای کوو زه به لومړی له لیدونکو سره د چین په اړه لنډ معلومات شریک کړم چینایان له سپوږمۍ سره ډېره مینه لري او د دوی په اند د سپوږمۍ د یادونې احساسات څرګندولی شي نو د کرنیزې جانګړې د هر کال د اتمې میاشتې 15مه نیټه د چینایانو جونچیوجیې یعنې د منځنۍ مړنې اختر وي په دې وخت کې سپوږمۍ پوره وي او خلک ورته درناوی او دوغاوي کوي سپوږمۍ ته ګوري د یوبین په نوم د سپوږمۍ په بڼه ځانګړي کیکونه خوري او د کورنۍ له غړیو سره راغونډېږي ورې پر سپوږمۍ ونې ته ورته سیوری شته په سپوږمۍ کې انسانان شته او که نه لرغوني چینایان په دې نه پوهېدل نو هغوی په دې اړه زیاتې افسانې او کیسې جوړې کړې دي په دې جمله کې سپوږمۍ ته د چانغه د الوت کیسه یې ډېره مشهوره ده په افسانو کې ویل شوي چې قهرمان هویي او مندینا یې چانغه خواږه او پاخه ماینان وو یو رب هویي ته د نه مړ کېدو ماجون ورکړل خو هویي نه غوښتل چې له خپلې معشوقې چانغه څخه جلا شي نو دغه ماجون یې ونه خوړل او پټ یې کېښودل چانغه په فکر یا کشویش کې وه چې آیا په رښتیا هم که څوک دغه ماجون وخوري نو بیا نه مړ کېږي نو هغې په پټه دغه ماجون وخوړل نو وروسته اسمان ته وروته او سپوږمۍ ته ورسېده د سپوږمۍ په دربار کې په جدایۍ کې اوسېده که څه هم ډېره پښیمانه او خفه وه خو بېرته کور ته نه شوی ستنېدلی د چینایانو په اند چانغه یوه ښکلې او مهربانه ښځه وه له لرغونې زمانې را په دې خوا خلکو غوښتل چې سپوږمۍ ته ورسېږي او په دې پوه شي چې چانغه په سپوږمۍ کې شته او که نه نو د چین لخوا توغول شوې د سپوږمۍ چاپېره لومړی مصنوعي سپوږمکۍ چانغه لومړی نمبر نومیږي چې له دې څخه د چینایانو همدغه په زړه پورې هیله څرګندېږي ښه غوټۍ جانې ډېره مننه چې د چین یوه فولکلوریکه کیسه دې راسره شریکه کړه په هر هیواد کې د سپوږمۍ په اړه فولکلوریکي یا ولسي کیسې شته دي زموږ په ولسي ادبیاتو کې هم سپوږمۍ ډېره یاده شوې ده هو سمه ده نو اوس په نننۍ لوست پیل کړو سمه ده او د ورنیو او د چین د ځینو اخترونو په باب به کلمې او جملې زده کړو لومړی به د اونیو په باب معلومات وړاندې کړو سمه ده په چیني ژبه کې ورنی ته سینچي یا زو ویل کېږي په سینچي کلمې یا زو پسې له یو څخه تر شپږو پورې عددونه جمع کېږي او له دې لارې په یوه اونۍ کې د مختلفو ورځو نومونه څرګندېږي مثلا星期一یعنې دوشنبه星期二سهشنبه星期三چهارشنبه星期四پنجشنبه星期五جمعه星期六شنبه غوټۍ جانې یوه اونۍ اووه ورځې وي نو تاسو یوازې د شپږو ورځو نومونه واخیستل یکشنبه مو پرېښوده یکشنبې ته بیا څه وایي دلته ځانګړی دود شته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې موږ یکشنبې ته星期七نه وایو星期七نه وایو موږ ورته星期日یا星期天وایو ښه سمه ده زه به یې هم تکرار کړم星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日سمه ده هیره مو نشي چې چینایان د ورنۍ ورځو ته周一周二周三周四周五周六او周日هم وایي د جو په تلفظ سره دا لنډ نومونه په اسانه یادولی شو هو همداسې ده دا دواړه ویل کېږي د چیني قانون له مخې په هره ورنۍ کې دوه ورځې رخصتي وي معمولا له دوشنبې نه تر جمعې پورې 15 ورځې د کاري ورځو په توګه ټاکل شوي او شنبه او یکشنبه د اونۍ د پای رخصتي وي هو په افغانستان کې بیا جمعه
رخصت وي خلک په همدې ورځ خپلې چارې ترسره کوي ها هر هیواد د رخصتي مختلف ورځې لري نو اوس به د جملو تمرین وکړو سمه ده 我们下个星期一开会 یعنی موږ به په راتلونکي دوشنبه کې ونډه ترسره کړو و جولیو ځای جیا شوشي یعنی زه په شنبه کور کې آرام کوم 学校周日不上课 یعنی په یک شنبه ښوونځي کې درس نشته و میگه شینچی آرجانشن یعنی زه هر سه شنبه جیم کوم که موږ له نورو څخه د ورنۍ د ورځو په باب پوښتنه کوو نو باید په星期یا جو پسې جي کلمه جمع کړو جي د عددونو د پوښتنې کلمه ده مثلا今天是星期几 یا 今天是周几 یعنی نن کومه ورځ ده وټه جانې 明天是星期几 سبا د څه ورځ ده 明天是星期二 یعنی سبا به سه شنبه وي仔仔先生昨天是周几 仔仔صاحب پرون کومه ورځ وه 昨天是周日 پرون یکشنبه وه ښه په ورنۍ کې د ورځو د نومونو په اړه معلومات هم دومره وو ورپسې به د چین د اخترونو په باب معلومات تاسو ته وړاندې کړو ښه سمه ده په چین کې اخترونه په ټوله کې په دوو برخو ویشل شوي یو ډول یې د عیسوي یا میلادي جنترۍ له مخې او بل ډول یې بیا د کرنیزې جنترۍ له مخې ټاکل شوي سمه ده هو سمه ده نو فکر کوم چې زده صاحب تاسو اوس د چین په اړه معلوماتو کې لوی لاس لري د چین له اوسنۍ نظام سره سم元旦清明节劳动节国庆节له د عیسوي جنترۍ له مخې حسابېږي یوندان د هر عیسوي کال له لومړۍ نېټې سره برابروي سمه ده دغه راز清明节د اپریل له 15مې نېټې سره 劳动节د مې له لومړۍ نېټې سره او 国庆节 یعنی ملي جشن د اکتوبر له لومړۍ نېټې سره برابره وي د چین د قانون له مخې په دغو اخترونو او ورځو کې رخصتي وي ښه آیا په چین کې د عیسوي جنترۍ له مخې نور ټاکل شوي جشنونه یا رخصتۍ شته دي اخترونه البته وي چینایان ډېر اخترونه او ځانګړې ورځې لري مثلا د عیسوي جنترۍ له مخې د جون لومړۍ نېټه د 儿童节 یعنی د ماشومانو له ورځې سره برابره وي د هر کال د سپتمبر لسمه نېټه په چین کې د 教师节 یعنی د ښوونکو او استادانو له ورځې سره برابره وي او ځینې نورې هم شته دي دغه راز په چین کې د کرنیزې جنترۍ له مخې دودیزې ورځې او اخترونه هم شته دي هو چون جې یعنی پسرلنی اختر دغه اختر د چین د کرنیزې جنترۍ له مخې د کال له لومړۍ نېټې سره برابروي او دا د چینایانو لپاره تر ټولو ډېر مهم اختر دی هو سمه ده پرسته لپاره دی 端午节 یعنی د چین د کرنیزې جنترۍ د 15مې میاشتې له 15مې نېټې سره برابره وي 中秋节 یعنی د منځنۍ مني اختر د هر کال د 8مې میاشتې له 15مې نېټې سره برابره وي ښه نور دودیز اخترونه شته هو شته دي 元宵节 یعنی د کرنیزې جنترۍ له مخې د لومړۍ میاشتې له 15مې نېټې سره 重阳节 د 9مې میاشتې له 9مې نېټې سره برابره وي او ځینې نور یې هم شته دي په چین کې مختلفو قومونو شته نو هر قوم یې خپل ځانګړی ورځې او اخترونه هم شته مثلا د جوان قوم په شمول ځینې قومونه د 3月3په نوم اختر لمانځي د ویور قوم په شمول ځینې قومونه د افغانانو په شان کوچنی اختر یعنی 开斋节 او لوی اختر یعنی 古尔邦节 لمانځي د دای قوم په شمول ځینې قومونه د پوه شوي جې په نوم اختر لمانځي نو په مختلفو قومي سیمو کې د دغو قومي اخترونو په مناسبات رخصتي وي سمه ده ډېره مننه درنو لیدونکو زموږ نننی لوست په همدې ځای پای ته ورسېد بریالي اوسئ د خدای په امان 再见再见